لوی جرګې د پاتې 400 طالب زندانیانو د خلاصون او اوربند غوښتنه کړې. د پاتې 400 طالب زندانیانو د خلاصون لپاره له تېرې ورځې راهیسې پلازمینه کابل د مشورتي لوی جرګې کوربه دی او له دغې جرګې څخه د پاتې طالب زندانیانو د خلاصون لپاره مشورې اخیستل کیږي. نن د سولې مشورتي لوی جرګې دویمه ورځ پای ته رسېدلې او د یادې جرګې کاري کمیټو د نن ورځې پرېکړه هم اعلان کړې ده. د ملي مصالحې له عالي شورا څخه خپرې شوې خبرپاڼه کې راغلي چې د لوی جرګې کاري کمیټو په خپلو مشورو کې له حکومت غوښتي چې 400 طالب زندانیان دې خوشي کړي څو په هیواد کې د جګړې دوام لپاره بل هیڅ پلمه پاتې نشي. کمیټو همداراز په دواړو لورو غږ کړی چې باعزته سولې ته د رسېدو لپاره د نرمښت وښیي، د طالبانو له خوشي کېدو سره د سراسري اوربند ټینګ او دواړه لوري دې ورته ژمن واوسي. د کاري کمیټو له لوري غوښتنه شوې چې بین الافغاني مذاکرات ژر تر ژره پیل شي او د سولې خبرې د افغانانو په مشرۍ ترجیحاً په افغانستان کې ترسره شي. کاري کمیټو همداراز طالبانو ته په خطاب کې ویلي چې باید داعش او نورو ډلو په نوم له ترهګریزو کړنو لاس واخلي، د زندانیانو د خلاصون په اړه د ملي او نړیوال ضمانتونه واخیستل شي. دوی همداراز د سولې خبرو کې له جمهوریت، بیان ازادي، ښځو حقونو او تیرو 19 کلنو لاسته راوړنو څخه د کلکې دفاع غږ کړی او د سولې هوکړې په تړاو د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو او سیمه ییزو سازمانونو څار اړین بللی دی. ټاکل شوې یاده پرېکړه سبا یکشنبه په رسمي توګه اعلان او بیا د بندیانو د خلاصون بهیر پیل شي. د بندیانو له خلاصون وروسته بین الافغاني مذاکرات پیلېږي چې هلته به په اوربند او نورو موضوعاتو بحث کیږي.